تر کومه ځایه چې ما ته معلومات شته د اسکندر مقدوني په زمانه کې پر دغه مځکه باندې کلا جوړه شوې ده د جنګي کلا په نامه باندې. بیا د دویم ځل دپاره چې خرابه شوې ده د امان الله خان په وخت کې د محلي روایاتو د سپین ږیرو چې حتی زما خپل پلار فقیر چې خدای وبخښي ما روزانه پکښې کړې ده د ورځې په 3 غرانه دغه دیوال جوړ شوی دی د امان الله خان په وخت کې. بیا دا دروازې ورکړل شوي دي یوه پر جنوب باندې یوه پر شمال باندې د شمالي دروازه پر بازار خلاصه وه نو ډېر بر یې درلودی د دا دیواله پر سر باندې جوپ موټر زموږ د پلار د قول چې دی شاوخوا پرې راوګرځوئ بیا نو منظور کوي ول دا دیوال صحیح دی بیا یوه ټکهدار ته پیسې ورکړه. استاده لرو چې دا یو تاریخي ځای ده دا غونډ چې موږ ته راجوړ شي دا غونډ چې ډېر اخیسته ده او ولس اخیستی شي نه دا ولس ورته راځي خوشحاله کېږي ورته ګوري دا تاریخي ځای ده نو تاریخي ځای چې په ځای کې ودرېږي نو بله په چیز کې پاتې شي. د تاریخي بالاحصار په اړه باندې دا چې موږ د اطلاعات و فرهنګ ریاست اړوند ځای ده او دا له اطلاعات و فرهنګ ریاست کې ثبت ده موږ په اړه باندې هر وخت څېړنه کوو ورځو له دغه ځای څخه لیدنه کوو نو اوس مو ان شاء الله له دې ځای څخه لیدنه وکړه دا چې څه تخریب شوی ده په دې اړه باندې موږ د وزارت سره ان شاء الله په جریان کې یو په بار مو ورته ویلي دي د دې په کتبي شکل باندې دا وار باندې په دا وار کې په شفاهي ډول او په کتبي ډول باندې دواړه باندې د دې د بالاحصار د سمیدو او د رغېدو غوښتنه کوو.